چې د رمضان د فرض روزو اهتمام کوي او د هر میاشتې 3 روزې ثوابي نفلي هغه د نسی نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی په درد الله د سیده لکه ټول عمر چې د روزې نه دته د ټول عمر د روزو ثواب ملوي هر میاشتې کې ایام 20 روزې مراد دي د هر اسلامی میاشت 13 14 15 تاریخ دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خولی او نیولی با او دې کې ډیر زیات ثواب دی چې زموږ مخې ته خبر رااله چې څوک د دې اهتمام کوي نو دغه سړی ته د پوره عمر د نفلی روزو نیولو ثواب میلاوي بیا سرور عالم صلی الله علیه وسلم د نور 2 نفلی روزو ثواب بیان کړل یو د یوم عرفه دا غټ اختر د میاشتې نه همي روزي تویلې کی او دا روزه د حجیانو نه علاوه خلکو لپاره ده هغه خلک چې حج لتل دي هغه نه علاوه خلکو لپاره چې دینو دا روزه ده هغه دا روزه نشي نیوي مکروه ده دا هغه لپاره نو حجیانو نه علاوه څوک چې د غټ اختر د میاشتې د نه هم تاریخ روزه نسی د یوم عرفه روزه نسی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زما د الله نه دا امید ده چې الله به دې سړی ته د یو کال مخکنی ګناهونو صغیره او یو کال رستنو عفو بوکي یو ورځ د روزونی ولا او الله ورته د 2 کالو ګناهونو بخنه کوي دومره لوی ثواب ده د دې یو ورځ روزي